پرون په سبق کې الله تعالی امر کړی او باره چې تاسو د حج د مناسک څخه خلاصي فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله والبارنو د الله پاک ذکر وکي چې موږ د هغه دود دستور الله پاک منع وکړه د هغه ابتالي وکي چې د جاهلیت په وخت کې چې د حج ټول ارکان خلاص و په مینا شریفه کې بدی سره جمع مسبب الته غونډې جوړولې الته به تراني او شعرونه سره ویل د خپل پلرو نکګانو مدح د خپل قوم مدح وکول الله پاک ولغه فسیله کې د الله ذکر وکي داسې ذکر وکي لکه هغه د پلار پر ذکر مسنګ شو کړی چې خپل پلار مو یاد او خپل نیکه مو یاد هغه رقم یا تر اغلا په شتوګه الله پاک ذکر کوي تر اغلا په شجزه بوز کې د الله ذکر تر اغه واړه ورستنو بار الله پاک دغه ذاکرین چې د ذکر وکي د دې دوه قسمه الله بیان کړو چې ځینې کسان د الله ذکر کوي خدای خور کړ مګر فرغه سلبیره مؤمن می ذکر کوي ولی د اخرت ورځ نه من عبارت وي خدای پاک ماته چې ارسره کوي پر دې دنیا را فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا زمرش ارسه برخه دول پر دې دنیا را که اخرت د عقیده نه ورته لري د خدای ذکر کوي د دې لپاره چې سوال ځنه کې سوال ګرځي چې پر دې دنیا غواړي دا کافرو ولدل په آخرت کې هیڅ خلاق برخه نشته دغه سړي ولې خدای پر آخرت یقین نه لري چې سړي پر آخرت یقین نه لري مؤمن نشي جوړېدل لري چې فزوس ولا ذکر نه کوي بل ډله علی ذکر کړل د مؤمنانو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه الا فاکل بعض د انسانانو څخه بیا چې ذکر د خدای کوي هغه چې پر آخرت هم ایمان لري بروي یا الله په دې دنیا کې موږ ساسه د دنیا نه غواړو چې پیسې راکړي په دې دنیا کې چې ما د لپاره ګټور وي ښه شی ما هو الاصلح هغه ما ترى شاشه زما په شرط لري الله غراکه چې تا په نظم د پاره خیر او په آخرت کې هم ماته حسنه را ولدا کسان چې د دې لپاره برخسته په ورځ د آخرت مما کسبو د هغه اعمال په خاطر دې کسب کړی یا د خپل سوالو خاصو په خاطر باندې او الله پاک جری حساب کوونکی وسنو چې دا ډلې د ذاکرینو بیان کړي چې ځینې ذاکرین دي الله تعالی خلاص د خدای ذکر وکړي مګر په دغه ذاکرینو کې څه ډله دغه رقم ذکر د شان پر دې دنیا غوښته آخرت عقیده نه درلود الله ودا خلق چې د مؤمنانو کې نشمارل کیږي بل دا ډله چې الله پاک ذکر کوي مګر و پرغه سربېره باندې د آخرت او د دنیا د دواړو مراعات ساتي وس د ذکر چې الله پاک امر په وکړي چې ذکر وکړي دغه ذکر نه ټاټه کې چې څونه قدر سورج په منا کې تاسو ذکر وکړي چې په خوا مده فلورو ذکر کاوه د نکګانو ذکر مو کاوه الله د خدای ذکر وکړي نو څونه قدر دغه ځای وسوشي واذكر الله الله ويتسي ذکر وکړي د الله في ايام معدودات في ايام فدا څو ورځې معدودات چې پشمار دي څو ورځې د حج قانون التدارکم دي چې په اول ورځ د لوی اختر چې لسمه کیږي چې سړی راسي و مینا شریف ته نو دغه اول شیطان ولې چې د مشرخي په خواته سر مې دلته اول دی په سید دوم دی په سید دریم دغه اول شیطان چې دغه و ډبري ولې پر اره ډبره الله اکبر دغه د خدای ذکر دي چې سره کیږي په مینا دا چې وویشتي بارونه دی زی بیا التبسال علی کی چې قارین متمتع هغه په سد غواړي بیا سرخري او که قارین متمتع نو مفرد حاجی هغه د صفه د سرخري بارونه دی او کعبه شریف بیت الله شریف الته چوار لی توافی سعی کی برت مینا ترازی په مینا کې د شپې کې په مینا کې نو چې دی دالته د دوهمه ورځ دغه چې ولا د اختر چې ولسمه کېږي د میاشتې هغه ولسمه بیا ورځ بارنه دغه اول و دوهم و دریم شیدان ار یو و ډبري ولې چې یو ډبري کېږي پر ار وار باندې الله اکبر سره وایي مګر وکه په دغه اول ورځ د اختر چې و چې لسمه و تر زوال د مخ چې مازل مره خطر یا بار وشتل شروع کېدل بالا نو وخت ده په دوهمه ورځ او دریمه ورځ چې د اختر کېږي چې ولسمه دولسمه ځین جوړیږي په دغه دوه ورځو کې چې دی تر زوال وروسته د وشتلو وخت شروع کېږي مخکې ناجایز د حنفي فقه مطابق د امام احمد رحمه الله پر مذهب نو دغه دوه ورځې نور سوي اول ورځ په اول ورځ وادي لاړې په وزارت مې کلام کې شریف توار لاله او کې برته منا ترال دا نور دوه ورځې د جبال وروسته شیطان ولي او ډبري دا په ولسم او په دولسم دا دوه نو یو هغه اول و دا درې معدودات څلورم ورځ چې پاتې سوله د لوی اختر چې دیارلسمه د میاشتې کېږي د میاشتې دیارلسمه سوله د لوی اختر څلورم ورځ په دې څلورمه که چېرې دی په مینا کې پاتې سوی و د مینا سپېجې په مینا کې پر د سپېجې راوچاودلې د څلورمې ورځ باره به نو ځینې د ویشتل به نن خامخا مګر و هغه دوه ورځې چې یولسم او دولسم خو د ویشتلو وخت د زوال وروسته شروع کېدی په دغه ورځ چې دیارلسمه ده د لوی اختر څلورمه کېږي دلته تر زوال مخکې ویشتای چې ما مره وخت خو بیا هم اولاد هغه د تر زوال وروسته یې وو که مخکې ویشتل تر زوال چې مازل مره وخت ام جایزه ده برابر نو لاړ څه وشاته و مکه شریف برابر خپل کاډه بار دغه حکم الله درشي وای تاسو خدای پاک په ایام معدودات کې ذکر کې درې یقیني دي چې یقیني یو د اختر اول ورځ پسې د اختر دوه امو درېمه چې الته دولسمه تر رسیږي
فمن تعجل في يومين کچا تعجل تلوار وکي في يومين په دې دوه ورځې کې چې ولسمه ده دغه ورځې وویشته بالا په واس بستر په چټ ولاړ و مکې شریف ته د دې د جرلسم شپه نه کړه چې رسپېږي نه پر راوچوي فلا اثم عليه علی پر دې ګناه نه خلاصه څلورم ورځ د لوی اختر څلورم چې کېږي د څلورم ورځ یا په بل عبارت د جرلسم ورځ وشته پرې شو ګناه نه پرې شو دا پر دا واجب نه دي ها کس به پر راوچوي و من تاخر فلا اثم عليه کچا تاخر وکي به پر راوچوي د جرلسم شپه هم دالته وکړي نو برخه مجبور دي شیطانان به ولي فلا اثم عليه علی په دې کې ګناه نشته نه دغه ولې خدوانه جایز دی علاوه ما درته جایز کړي دي چې د دولسم په ورځ شیطان پر درځوار وروسته ولې عبارت د سیمه کې ته ځي سایسي او که دغه د لسم شپه کوي په دا سبب نو بارا ولې درځوال د مخې ولې کې د زوال وروسته ولې پروا نه لري علاوه ګناه سفجه کار کیس پروا نه لري مګر خودغه ورځ کې د الله ذکر وکړي نو د الله ذکر ځایونه مزدا کړه شیطانان ولې پر دا شیطانان باندې الله اکبر کې دا یا بل در منظور سره من سره وکړي جا سلام وجا تكبيرات تشريق شوي الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد هغه تکبیر د المنظور اغم ذکر دي نو په دغه ورځ کې خورا د الله پاک ذکر ډیر چاله نو مخکې الته ټول د پلرو د ذکر دغه ذکر په شوق باندې وکي په زور تکبیرونه وایس ګوري ام پر هغه شیطانانو چې ولا سي پر او ډبر شپه اول ورځ یو شیطان وشتل کړي په دوه او دریم ورځ باندې درې سره وشتل کېدل په څلرمه ته پاتېږي کنه پاتېږي ولر تعجل وکتلوار کوم پروانه لري او کپات سويس په دې د څلرمه ورځ باندې راوچو بیا نو مجبور بیا به ولې علاوه کتلوار کوي کنه کوي خو ذکر به د خدای کوي هغه د پلرو کیسه سیلا کاستا ترانی چې ویل دا شوي واذكر الله ذکر وکړه الله في ايام معدودات فدغه معدود د شمار په ورځو کې چې یا د تکبیر تشریق درې ورځې په شمار چې اصلره په کې راسي او یا غدري اختر ورځ شمار کې دوی د تشریق سوی درې مې وفاتسي فمن تعجل في يومين کچا تعجل تلوار کې في يومين په دوی ورځې کې چې دوه سمده او جر سمده یو ولا سمده ولا سمده په دغه ورځ کې اختر خو ضروري ده چې ضروري ده فلا اثم عليه پر دې هیڅ ګناه نشته ومن تاخر کڅوک تاخر وکي معنا د لوی اختر جرلسمه ورځ ته چې د میاشت جرلسمه ده د اختر سره مده کې غته پاتې سي فلا اسم ګناه نشته عليه پر دې دا د چا د فار لمن اتقا دمان د هغه چا د فار علاوه اتقا چې د ځان ساتلې د ګناه څخه چارای ګناه نسه باندې یعنی په دغه نه ګناه کار کوي کده د نور ګناه ځان ساتلې دغه علا پاک ضمانت وخت چې کتلوار کوي په دغه دریم ورځ اختر ورځي کڅلري مت پاتېږي په دې نه ګناه کار کوي مګر و شرط د چې نوري ګناه وي نه کړی د نور سي ځان ساتلې یو هغه په نور ګناه وبار هغه ګناه وي کوي برا په دغه ورځ کې خلال کو وختي بلار څه کجر بلار څه ګناه وي نه سم ما دونه ګناه وي جلانه خپل ځای کې دا په دې کې خو ګناه نشته نو لمن هغه چا لپاره دا حکم دی اتقا چې هغه ځان د ګناه څخه ساتلې نوري ګناه وي نه کړی وسنو د جسد سری په ځین کې دا راځي چې لکه دغه د حج د پای ته رسیږي د اختر اول دوه درېمه څلورمه په دغه ورځ کې نو شوی د ګناه ځان ساتي علی عمومي حکم ورکړي چې واتقوا الله ار وخت علی سبیل دا خامخه په حج اړه نه لري خامخه په حج کې د خدای بیرېږي بل وخت نه بیرېږي واتقوا الله تسوي بیرېږي الله څخه وعلموا او په دې خبره باندې شفو سيقين پر وکړي چې انکم الیه تحشرون دا لا تسوي و بیرېږي په دې خاطر باندې خپل علم راوړل چې تس الیه و دا خدای پاک ته تحشرون ورپاسول کېږي ورجمع کېږي نو چې خدای ته ورجه حشر دی وخدای ته د قبرو څخه بیرته راکورته کېږي د څه د پاره خو حالت حساب در سره کې استاد اعمال نو ته په عمومي حالات کې د الله څخه بیرېږي په حساب کې نه کام نسي په خبره کې دا څه اوس په دې جاس واتقوا الله په عمومي وختو کې د الله څخه بیرېږي خاص یوازې حج نه دی وعلموا او د خدای څخه ولې و بیرېږي په عمومي اوقات کې خو په دې خبره باندې یقین وساتي چې انکم تاسجس الیه و دا خدای پاک تحشرون برته ورجمع کېږي نو چې ورجمع کېږي څه د پاره خو حساب در سره کې نو په حساب کې ناکامه ونه خېږي دا خلاص هغه د ذکر مسله چې الله پاک په دغه شپه کې د الله ذکر ډېر کوي هغه ورځ دروښول چې دغه ورځ د ذکر ورځ نو دا خاص ځای باندې چې پرشتانانو پر وشتري کېږي یا در منځو ورسته کول کېږي پسې وسنه الله پاک د منافق حال بیان خو د مؤمن بیان سو کافر بیان سو نو خو دنیا کې دا غدرې ډلې پر لګرځي یا سم د مؤمن دی یا سم کافر دی بل بیا زموږ منافق دي چې دواړه زاده د کار سم دواړو خو ته ګرځي دا منافق وس بیانې د منافق په سبب په مؤمنانو کې بیا مخلص مؤمن څه بیانې ولې لکه په کفار کې چې منافق ډیر بد دی په مؤمنانو کې چې بیا هر څونه اخلاص ډیر هغه دغه کامیاب دي دغه ډیر هغه چې منافق ما ذکر کې د سید مؤمن واسمه الله پاک دغه مؤمن مخلص چې هغه ډیر اخلاص والای شان نزول دا دي چې په مدینه شریفه کې یو منافق دی اخنس بن شریق نومېدی دغه اخنس بن شریق چې نبی علیه السلام ته برالی نو دا رقم خوږه خبرې ازداوي دا خبر چې به کول بیا الله شاهد الله پاک حاضر و ناظر دی الله زما پر باندې شاهد چې دونه مینه مې د اسلام سره و هم زړه مې د خوشاله دي سره چې د اسلام دین را پیات شکر مؤمن خو یې او خصوصا چې بیا تا ته ګورم ولکر سره بس لاسې چې موږ در سره
دغه سیمه د اسلام سره محبت دي د اساس سره د شوق دي چې د دې مجلس ولاړ سره بیا له کاسي وناس د استاد مجلس دغه خوند راکړي د خبرې خورا شایسته زده او اړي خبرې سلبي مداول ول الله خو ما پر علم لري زړه نو وس نه راخیږي د الله د حال ورته بیان دي دغه اخنس بن شریق بلکې د هر منافق چې دا منافقان چې خوږه خبرې زړه دغه سره خبر بازان شي خبرې بداسه ته شایسته کړي چې څنګه دي شوی الله پاک دا دونه خبيث دشمن دي چې وسه درور سي دغه ژوندۍ بده یو مؤمن بزنی ولانس الله دغه وای ومن الناس بعض د انسانانو څخه بعضی من هغه څوک يعجبك چې په تعجب کې اچي کتا قوله خبره ده چې دا د خبره ترکیب په حیات دنیا د دې دنیا په جلال ژوند کې کوم خوږه خبره تا ته کوي تا په تعجب کې واچي معنا ته بخوان درکې چې یا څو شو مؤمن تر دا نور اصحاب خدا غلا به دي سبا دا شک پر راشي ويشهد الله او دای چې د خپل خبرې کې د شاهد ګرځي الله خدای پاک علامه پر هغه خبرو په قلب هیڅ پزړه کې دی د زما چې پزړه کې خبرې په هغه نو الله خبر دي ته خو نه په خبر پزړه کې د ایمان سره دغه محبت د اسلام سره دغه محبت ستا او ستا اصحاب سره دغه محبت او الله وای وهو الد الخصام وهو او حال ده چې هو دای چې دی الد الخصام دی شدید الخصومات الد معنا سخت دریځ دی په خپل خصومات دی دون سخت دریځ دی چې د نور کفار بجلا دغه مخالف نه دی پزړه کې خورا سخت دی الله خنه په علم لري الله دی ورته رسوا کوي چې دی ته راځي خورا شایسته خبرې کې خوږه خبرې کې مګر دی دغه سخت دشمن الله حال شي بیانې واذا تولى ساعات الارض نو د چې بدن نبی علی السلام د مجلس ځان فارغه کی چولاړي به نو شاوخوا به کته چې څوک بنو د دې مؤمن ودر منته ور راچولي د دې باغ ته ور راچولي پلان ځای ور اخص سړی بنو معلوم دوه بدای خصومات د دوه اندازې د نور خپل خلا ودر بندان نه جنگ وکاوه دغه خباست هم درلود چې بار به ما فارغ وسلاس به څوک نو د مؤمنانو شیان اسوځل حتی که به حیوان خلاص غلب شاید متر کوله دا حیوانات به بشي فکر لنه الله دغه حکایت وکړي د خصومات توغره شدید ورته وګرو اذا هغه وخت تولى شدی وګرځي خپل مخ ساده طرفه سفارغه سي ساعه دی کوشش کی چابکی کی په الارض په جمزکه کې د صد فار جر زیاده باغو د مزکو خاطه وزي يفسد فيها دي فساد کی په جمزکه دلته فساد کی څنګه فساد کی د فساد تشریح ده ويهلك الحرث والنسل الله ویلی هلاکی الحرث کشتونه د خلکو سوځي ور اچي والنسل او نسل وحيوانان هلاکی دوغه بشي فکر وجني دا خصومات دي دا څونه خبيستي والله لا يحب الفساد ففاك على فك والله خدای پاک لا يحب نخشي الفساد فساد خدای فساد پیشه سړی نه دی خوش فسادي په ځکه کې نو دغه خلک فسادیان خبرې ما شایسته او دا اوس موږ به خبر د مزګر فساد لرو الله ته په مدینه کې بل یو اخنس بن شریق وس په ار محله کې دوه ډیر چې دا خبرې د دې چې د تشویق ته چې واګه ساده ماته نصيحت کوي سړی به دا رقم سیورته چې د ماته کې نصیحت کوي ما سیاسي د کولتنو شي خبرې زده مګر دای چې خپل دی ورسي د اسلام دی ورک نصر نه جوړ ټول ارکان چې پر د باندې غمیدي دی بدځنی وړي دا رقم نو دا حال الافاق ته دی بیان کی چې دا بل ډله د انسانانو کې سته الافاق رسوا کړه دا رقم ماجي دی چې په یو مجلس کې سره هغه وسی سړی ولاړ هغه حاضر هغه برمات ولکشته د یو څه نصیحت راته کول یو بل سړی مطلب خپل د دین د پر بدن چې کته وي د دین یو نقشه ولا کا شي د رجل څیور سره لنګوټي او تر نور هغه نور افعال عمل مګر کوم ځای مر سره یو ځای سول د چې دا خبره د جهاد شروع کړه دا د دین خبره شروع کړه فرق ولا دا شیخ مشتلا نه معلوم چې د نور خبره راته کوله چې دا شپږ طالبان روانه د کفارو تر څو شپته دانې سودا دا رقم پلان یو دای کې کوي او حالات په پیدا چې دای دا رقم بس نیولې د دین څخه د دین ار حکم پر دا رقم دی لکه مرمي دا رقم پر لګیدا مګر د مجلس شایسته کاوه چې په داخل باندې دی بس شګران سي نو دا د منافق اکثره وخت عادت تغره کوي لکه الله چې بیان کی و چې دی فارغ سي بارے نور رحمان خلاص کوي کشتور دی رسول حیوانان دی تر هلاکی دا غره کمینو الا بل حال بیان دی منافق او بل دا حال اذا قيل له اتق الله واذا وقت قيل له هو اتق الله دا لا سوى بالله واستسبله هل تدين خبري كذي تدارك بيد كفار وفركامه اخذته العزه اغزت راونسي هو العزه تخبل عزه غيرته ونسي بالاسم فسافسر د جنا ذا خپل په ګناه شرمېږنه در سره جکس جنگ برکه شاید پر ماجد د ګمان رالي چې وای وای ست مسلمان په جمع کې ګرځي پر ماجد دا شکر اغړی دا غلطه وای ماجد دا شکر علاوه بعد دمړي چورته وای دا بل حالتي اذا هغه وقت اللي تقول له هو دته اتق الله تدع لا سوى بيرج دا څه شمولك اخذته العزه علاوه اخذته ونسي هو دی العزه غيرته ونسي بالاسم پساو سره دغه ګناه چې دا کړی د ګناه معلومه ده اوس واړي چې د خپل ګناه په خپل فتاعات باندې کې چې دا عبادت
فحسبه جهنم. الله وایي نو دا د خبرو کار نه دی، په خبرو دی نه سمېږي. فحسبه کافي د ده چې دی جهنم او دوزخ دی، د یو دوزخ د علاج کولی شي، نور په نصیحتو د دې علاج نه کېږي. فحسبه کفایت کوونکی هو د لره څوک دی جهنم او دوزخ دی، جنت ته د کار ورکولی شي، بل څوک دوزخ امر کولی شي، بل څوک یې نشي ورکولی. ولبئس المهاد، که ته نو دوزخ به نو په ده څه وکړي؟ الله یې بیان کوي ولبئس ډېر بد دی خامخا المهادو دغه مهادو ځانګو ځای د اوسېدو دغه جهنم. ولبئس بئس طالبان کوي دا فعل د افعال څخه د ذم دی، المهادو یې فاعل دی، هغه هي هغه مخصوص بالذم دی. لبئس بد دی المهادو ارامګه هي دغه جهنم دغه دوزخ. دلته مخکې جهنم دی چیرته جهنم چې دی هغه مون استماعي دی. فحسبک کفایت کوونکی هو دلته جهنم او دوزخ دی، کته وا دوزخ سره کم دی الله دا ډیر بد ځای دی، دا ډیر بد مهاد اصلي چې دی د مهد څخه دی، مهد زنګو ته ویل کېږي د کښنی ارامګاه ده. اوس نو مهاد هغه ځای دی چې انسان بستر پکښې کې اواري، نو په دوزخ کې به د کافر بستر دالت اواري، معنا د ګردون مره لپاره دالت دی. د کجېږي چې بره خپل د کور څخه دی ګوډ اکبر بستر ګرځي وروغړوي زنه ګسره په جیب سره نه دروازه لاس کاله مدالت دی. الله وایي دغه جهنم د لپاره بره د بودو باش ځای دی، دالت به یې او دا ډیر بد بودو باش دی چې الله یې بد بولي واقعي بد دی. ولا بئس خامخا بد دی المهاد ارامګاه څوک هي دغه جهنم خراب ځای. تر دغه ځای پورې الله تعالی د هغو ځای چې من الناس من يعجبك د منافق اخلاق د تروات کې شایسته خوږه خبرې زدای په ځل کې خورا شدید خصومت دي، او چې ستاسو څخه فارغ سي معنی د مؤمنانو د مجلس فارغ سي دای په ځکه ګرد مر فساد په شکارونه کوي او کښتونه هلاکي او حیوانات چې وژني او خدای پاک فساد په شګ سره نه خوشي. بل حال دغه دي کنه نصیحت ورته شروع کړي ته غواړي چې خدای تعالی وبوجه د خپل د ګناه چې کړي دی ګناه په خاطر نور غیرت پسې دي پر خپل کار چې ګیږي یا تاسو ټیک دي دا اوس چې کوم نو الله په پای کې د کار به جهنم وروکي. وسنه د مخلص مؤمن ذکر الله کې لکه دا منافق چې د کفار د جنس سره ډیر بدتر وسنه هغه مخلص مؤمن راته مخلص مؤمن بیا سره کوي. د دې به شان نزول دا رقم حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه دی غوښته چې هجرت وکړي مدینه شریف ته ولاړ شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ولاړ خپل وطن پرېښو الته نو چې څوک پر ایمان باندې وو د ایمان دغه شرط نبی علیه السلام په سره وزیر چې راځي دوی راسي مدینه خلکو نبی علیه السلام ته ځګر ټکولې ورل مش سامرست کورو مؤمنان به الته ورتله الته سره جمع کده چې غټ قوت نه جوړ شو برای په جهاد پیل وکړي. دا اوس چې د خلک په دنیا کې د مؤمنانو مرکز نه پرېږدي برای خدای مؤمن مخلصان ګرځي ورځي بلکه پر پښو دي که به خرڅ دي که په خرڅ والا دي که د چا اجازه یې کني دای ځان رسي الته سي چې الته ورسې برعین د مدینه وخت دی په یاد چې ترنه پورې هغه ور نه دی مړ چې مدینه شریف کې نبی علیه السلام اندوالان پر یو ځای کړ هغه جهاد یې شروع کړ تر چین او تر مراکش تر ګور ځای اسلام ورساو چې اسلام یې ورساو ترنه د څوار وساو کاله هغه باقي چې اوس که بیا دغه رقم اثر دغه نه دی بل څونه ولا کړي چې دا اوس دغه پر عمر دې سره جمع کې یو مازی دوی قاعده پیدا کړي معنا اساس پیدا کړي یو مملکت مازی په دنیا کې ارزای کې جوړ کړي بیا ګرد دنیا مخنیوي نشي کولای چې پلان مازی جوړ دي سره راجمع سي دا اوس مشرتوب ته نه تر جوړ سره پړو کې ور دلګي دلته جنگي بل الته جنگي یو قومندان نشته نو دا زور نه دی سره یو ته پیغمبر زور سره یو کې شعر فاطمه اصل قومندان یو د مسلمانانو یې دا اوس وداغه ته نه پر دي سره جنگ نو دا حضرت صهیب رضی الله عنه هم روان دي د نبی علیه السلام په عشق د هجرت کې کفار پر لارې تکي چې ته چیرې ځې نو دا بار ورته ویل چې زه بس سره کاول کوم زما کور چې کوم دي زما جایداد زما ارڅ الو عیال درته ګرځي اساس ما لکه د نبی علیه السلام صحبت مرا ګرځي زم نو هو په دغه باره لکه بار استاشانی ګرځي زبر بس هغه زوت سره سی دا به مشر تقسیم کړه ځای نو الله ته د په باره کې دا آیت کریمه نازل کړي د مدح وکړي د مؤمنان هم استعلا پاکه په ځکه زدر لکه په کفار چې دغه اغله ځان سته چې مخ ناس په ځل کې پر لخروشي جمانه چې وس د غواړي چې مسلمانانه ګرځي مړ کړي وای په مؤمنانو کې مالاوي دغه مؤمنان لرم ومن الناس بعض انسانان څخه من هغه څوک دي یشری چې دی خرڅي نفسه خپل نفس ابتغاء د پاره د طلب مرضات الله د رضا د الله د الله د رضا لپاره دی خپل ځان هم خرڅي خپل کور اشي خرڅي من هغه څوک یشری د یشری خو اصل رانیول ته ورکیږي په معنا سره د بیع او د خرڅولو هم راځي په دغه ځکه معنا د بیع چې دی خرڅي نفسه خپل ځان لا خرڅي معنا هغه مال د خپل ځان هغه کور سامان خپل ځان یا دا معنا یشری چې خرڅي نفسه خپل ځان معنا په جهاد کې قرباني کوي ورځي هغه ځای ته کومر سوم پروا نه ابتغاء د پاره د طلب چې دی طلبوي چې مرضات الله رضا د الله غواړي بل شي پر دې دنیا نه غواړي والله رؤوف بالعباد نو والله خدای پاک چې دی رؤوف ډیر مهربان دی بالعباد پر دغه بندگانو چې دی خپل درځان در عیال کې علاوه پر دغه بندگانو باندې مهربان د مخلص مؤمن ذکر الله پاک وکړي تر دې ورسته نو بیا د هغه مؤمن ذکر کوي چې د ډیر اخلاص څخه چې دی ډیر اخلاص لري به ډیر مخلص دی بار د ډیر جذبیت څخه د چا څخه خبر هغه د نفر د شر کارونه ځنی یې سره ګرځي کوي دی ډیر جذبی اخستي
لکه د مثال په تور ځینې خلک د چا سره ډېر محبت لري، په دا محبت کې دونه تجاوز باره وکړي چې ګای د ده وجل ته تاوان ورسېږي. دا محبت یې دغونه ورډېږي تر اندازه. دلته د هغو کسانو ذکر دی. هغه دا دی چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دی خو واره یهودي و، تورات یې په یاد د یهودیت د دین عالم و. د هغسې د امثال نور هم نو په یهودیت کې چې و هلته د یکشنبې د ورځې د شنبې د ورځې د هغې اعزاز کېدی، لکه موږ د جمعې د ورځې اعزاز کوو، دوی به د شنبې په ورځ عبادات کول. بل په یهودي دین کې چې و د اوښ غوښې چې وې د هغو خوراک حرام دی نه خوړلی. دی چې په اسلام مشرفه سو بهرحال د اسلام ورځ خو چې ده د جمعې ورځ ده، د جمعې د ورځې تعظیم خو زه یم کوم، عبادت یې کوم، وایم که د شنبې د ورځې تعظیم وکړم نو څه کېږي؟ دا خو د خدای د ورځې ورځ ده. بره به هغه د یهودیت په دین کې چې بزرګه ورځ د هغې طاعت به مې هم کړی، د هغې د مثال په توګه په هغه ورځ چې کوم طاعت او عبادت کېدل پر خدای به لاک راسم. ولې چې د مسلمانانو نیکه ورځ هغه ورځ هم لمانځم، په هغې کې هم ښه ډېر لمونځونه کوم، عبادات کوم چې هغه پخوا زموږ دین او یهودیت د هغې ورځې احترام به هم کوم. دا یو کار کاوه. بل چې هلته د اوښ غوښې نه خوړل کېږي، اسلام خو د اوښ غوښې حلالې کړې خورې استې، او په یهودیت کې حرام وي. دول اسلام خو فقط جواز ورکړی دی چې خورې استې، فرض کړي خو به نه چې خامخا یې خورې. وایم زه نه خورم، روا یې بولم چې بخورم، مګر زه نه خورم، زه احترام کوم. د پخوا خو زموږ په دین کې چې د اوښ غوښې ناروا وي، وایم زه د هغه دین یو حکم دلته هم چلوم. زما خبره خو پوهېږي، ته به نه راته وایې چې د اسلام حکم دې پرېږدي. د حکم په هغه پرېښول کېدی چې د غوښو خوراک فرض وي. فرض خو به نه خو مازې به روا وي، وایم زه دغه ډېر روا کارونه دي موږ یې نه کوو. د مثال په توګه د مالټو خوراک روا دی، موږ مالټې نه خورو خلاص. دا نه منو فرض خو به نه چې خامخا ستا فرض ترک ورشي. بهرحال د اوښ غوښې مازې اسلام روا کړي، واجبي کړي خو نه دي، نو مګر زه نه خورم د هغه تېر دین په خاطر. الله دغه ځای وردی چې دا بیا کوم بدعات تا شروع کړي. د شادۍ جذبات ته وایي، د شادۍ اخلاص ته ښکاره کړي. اخلاص خو کوې دا دواړه کار چې خدای پاک ښه راضي کړي. بهر هغه د اسلام احکام هم جاري کوم، او پخوا چې هغه په یهودیت کې هغه احکام هم جاري کوم چې خدای راڅخه راضي شي. دی ډېر جذبې اخیستی دی، ډېر اخلاص لري. علاوه د ډېر اخلاص دغه کارونه هم مه کوو چې ما نه دي درته کړي، ته ولې ښه بولې؟ علاوه که ما ښه وویل باره ښه دي نو دغه بدعات ورد کړي. یا ایها الذین یا کسانو آمنو، ګوره مؤمنانو ته مخاطب دي چې تا ایمان راوړی دي، د اخلاص دعوې کوې، مګر په دین ناکي ناکي شیان ګډې. ادخلوا، ته چې داخل سي فی السلم، په اسلام کې کافتن، په ټوله اسلام کې. دا مه کوه چې د اسلام یو څه احکام په تا ښه لګېږي، یو څه بد باندې لګېږي. که مؤمن یې په ټوله اسلام کې داخل سه، دا کافتن د فی السلمي دپاره چې د هغه دپاره دی حال. په داسې حال کافتن چې د مجموعه یې ټوله یې د ټوله اسلام کې ځان داخل کړي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، تابعداري مه کوئ خطوات د ګامو د قدمو الشیطان. د شیطان دا د شیطان پر ګامو کې ورسره رواني چې اوس هم هغه د یهودیت جده بس تا په دماغ کې پرته ده، چې اوس هم د شنبې د ورځې احترام به هم کوم، په شنبه به مې عبادت کوم، د وښو غوښې به اوس هم نه خورم، ولې په یهودیت کې حرام وي، زه د هغه حکومت په خاطر نه خورم، که څنګه اسلام جایز کړي دي. الله وایي دا کارونه مه کوئ، یا د شیطان پر ګامو ځي. د شنبې د ورځې احترام اگر سره نه کوې، د شنبې د ورځې چې دی د عبادت لکه د لمونځونو خو به خود کوې، دا چې علیده توجه ورته کوي چې دا نو بزرګه ورځ د بزرګۍ به بالا د زړه څه باسي، بزرګۍ نشته نور. اوس د جمعې د ورځې بزرګي به په زړه کې راولي چې دغه بزرګه ورځ ده، سید الایام ده، د ټولو ورځو سرداره ده د جمعې ورځ. اوس دغه عقل دا وساته، او دا مه کوه چې د اوښ غوښې زه نه خورم، زه نو کوم ناروا بولم، رواخې بولم، هسې نه خورم، خو په یهودیت کې ناروا دي. نو څه دغه مراد کوي؟ سم دمې وخوره، دا خوراک وکړه، په دې کې اوس ثوابونه نشته، په دې کې ثواب غواړي. الله وایي چې ما په کوم شي کې ثواب ګرځولي هغه شی به ثواب کوي. نو په نن زمانه کې هم دغه رقم ده چې یو شی د جنت څخه نه یو بزرګ صوفي د خپله ځانه کوي ایمان، دا بلا ثبت خو به نو نیم بلسي، نو ښه کار هم دی. الله وایي ښه چې اعمال ښه بولي هغه ښه دي. په دین کې کمزور شیان به د ځانه نور نه پکړي چې هغه دی، هغه نه قدر کامل دي. اليوم اکملت لكم دینکم، قرآن کریم کې آیات راغلي چې الله وایي ما ستاسو دین کامل کړي. نو که ته اوس د ځانه نور شیان پکړې، خو د هغه مناسب دین نه و کامل. دغه جزء را پاتې و، دغه نبي علیه السلام صفات سوي ته اوس ورپوره کوې. دا خو اسلام غټ سوال دی. نو خود به الله وایي د ځانه څه به ښې لارې نه جوړوي چې دا لار هم ښه ده، دا هم ښه ده. دا خو دا معنا چې د خدای پیغمبر موږ ته نه یې بیان کړي، پر راڅه پټ کړي وي، نن یې ته راښکاره کوې 1400 کاله بعد. دغه شیانو رد دی. نو الله وایي دا د شیطان ګامونه دي، په دې شیطان پر ګامو باندې مه ځئ. انه لکم عدو مبین، انه بشک دغه شیطان چې دی لکم ستاسو لپاره عدو، دښمن دی، مبین ښکاره. دغسې جمله به نو په قرآن کریم کې بیخي ډېره پیدا کړي چې هر ځای الله وایي شیطان غټ دښمن دی، ښکاره دښمن دی، د دې دښمني پر ملا درو. نو الله پاک دې په ګامو پسې مه ځئ. فسې نو الله پاک د هغه چا حکم بیانوي چې دا ته ورته وایه دغه مه کوه، په اسلام کې نشته، دی پر هغه سربېره خپل د جذبې په خاطر نه ځینې اوړي. د هغو الله وایي فإن زللتم، که چیرې تاسې وشویدلاست من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې راغلې کومو تاسې البینات و ښکاره معجزې و دلایل درته راغله، هغه دلایل د قرآن احادیث اگر درته بیان سو، احکام درته ښکاره سو، پر هغه سربېره ته د خپل آخرت څه نه دا کوې، روایات هغه رقم خو نو دی. نو الله وایي فاعلموا، نو چې تاسې پر هغه سربېره بینات ښکاره دلایل درته وویل سول، فاعلموا، نو تاسې پوه سئ چې ان الله بېشک الله عزیز دی، غالب دی پر هر چا باندې. نو چې غالب دی، نو خو دا معنا چې تا ته ستا د اعمالو جزا بیخي در څرګندولی سي، بیخي در کولی سي.
پښکار حکیم الله پاک حکمت والا دی کته ورو چې دا بد کارونه کو خدای مې په دامزه کې چخ ولی مې نه چخ خدای دې د سپر ماسک وروټو ورې کبه د ازما کار باطل دی هغه پر هغه سره باطل کار کوي نه در باندې ور نو خو الله حکیم دی الله چې حکمت وخت کو کوا دغه بدی کوا نعوذ بالله خدای ته بشکنزل کې پر هغه سره بدل هغه خدای رزقونه خوري هغه خدای په مخلوق کې به اصلاحاتونه کې الله به په ځکه نه چخي الله رزق حکمت ولا پاش حکمت تر مستوک وغړم د سیې نسم څوک چې وغړم د قیامت پورې مخلص کوم کې ارڅ شي دغه بنوي چې وخت کمزور دي په ما هیڅ نس کوي ته کمزوري خبره نه ده علاوه زه عزیز معز منا غشتل په ټول باندې او حکیم زی حکمت هم چې چاته مخلص کوم څوک تسبه د سره ټینګوم دا یو هغه چاته خطاب کې مال چې آیات بینات اوریدلي پر هغه سره بیر باندې په کسه ځان شوي یو خو خطا ځنی وسنو خطا چې دا خو نه الله پاک معافي فإن زللتم کچیر تس وشو یږي معنا په کسه سره ځان خراب کی بد کارونه کوي من بعد ما جاءتكم البينات ورسه تر هغه جاءت شراغلی لكم تسال بينات شکاره خبر د الله فعلموا تس په خبر باندې یقین وساتئ چې ان الله عزیز الله عزیز دی غالب دی د سړي کمزوري ته ځغ نه درته کوي حکیم زی حکمت دی په مخلص نو الله پاک د دې حال باندې برابر دغه کسان چې شوي دي هم دي او پر هغه سره باندې ته چې ارڅ بینات ته بیانې دی راګرځي نه نو الله دې نو بل شي نه غواړي فقط هغه شی وسته صفه د استغفار بار دي سمېږي په خبرو نه سمېږي هل ينظرون الله وای دغه خلق هل ينظرون دي انتظار مکه د حد معنا سره د نفس دي انتظار مکه الا فباكي ان دې خبري ياتي اجراسهم وديت الله خدای فاک في ظلل فسايك من الغمام دوريزي والملائكه دغه کوم ملائکه د خدای ور سره راسي وقضي الامر او د امر په سره سره وس هغه کار چې الله پاک وعده کړ هغه کار سره ورسیږي نو الله خو دې سره د عذاب وعده کړی په روح المعانی کې یو حدیث راځي د عبد الله ابن عباس دی وایي چې په ورځ د قیامت به الله دغه یو ورځ بر رواني پر یو ورځ باندې به ملائکه راڅخېدلي الله په د عرش څخه پر یو ورځ باندې تجلاوي کې خپل بار به دغه خلق چې دې دغه سره په فیصله وکړي بار به د وخت ورواچي دغه ځدا فیصله کیږي الله د ورځ را رواني په ورځ کې ملائکه الله د عرش څخه په ورځ کې خپل تجلا ښکارا کې فیصله وکړي الله دې هغه موقع پر دې دنیا باندې سوي وسوړي چې الله سب په سورګي وروینه چې زو او زما ملائکه په ورځ کې راسو د سپر د باندې هغه د آخرت هغه د قیامت عذاب د نه ورکونه بار د درته نیوي درغه وخت درته نه جوړ چې د دلایل او توحید قرآن خبر ورته کې د پر اثر نه کوي الله دې دغه شی انتظار کې سم د سر په سر د سر د قیامت حال وسوړي چې وشکه په خو په قیامت کې هغه کار بیا کیږي وري هل ينظرون دي انتظار نه کوي نه ګوري الا ان وجه خبرته ياتي جراسهم وديت الله خدای پاک په ځینو تفاسیر کې مضاف سره دي ياتي جراسهم وديت عذاب الله عذاب خدای پاک الله نه او هغه حدیث کې چې الله بخپل بلا کیف تجلاوي کې په جوړت کې نو دلته یاتي چې هم دي عذاب الله عذاب د خدای پاک په ذلل فسایه کې من الغمام د ورځې په اول د قیامت چې دي سایه را روان ورځ را روان ورځ په سایه کې به الله پاک تجلا په دې کې ملائکه مرسلای برای عذاب را روان کې ورته واچي والملائکه او دغه کوم ملائکه د خدای ورسره راسي دغه خبري انتظار کوي چې دغه راسي وقضي الامر او قضا وکړي فیصله وکړي الامر دغه امر کوم امر دغه امر چې الله پاک دې د عذاب علا کړ چې دغه د صفه د سورات ورڅ کای خلاص دغه دی غواړي او الله هو الا الله ترجع الامور والا الله الله پاک ترجع راجع کیږي الامور ټول امور دا ټول امور راجع الله ته چې الله یې څه وخت کوي ته په دې کې ارنه چې د سجلات الله دې خو دغه انتظار کوي مګر امور ټول الله ته راجع کیږي د امور څخه دغه خلک هم چې الله یې بیرته راځي ته خو وس پر دې دنیا انتظار کوي مګر الله ته راجع کیږي راځي بیرته د الله او حضور ته الله به دغه عذاب دوله در درکې دا یو د اوغه کسانو رد وکي چې اعمال بینات دلائل او پر هغه سره باندې زلل او گمراهي مختار کوي سره د اسلام د احکام سره مخالفت کوي الله دې نو دغه د سر پستوګو غواړي په د آیاتو باندې دې نه قانې کړي دغه سره حال بیان کوي او مخکې چې موږ پرغه بدعت الله پاک رد وکي چې یو شی په اسلام کې مستحسن نه دی ګڼل شوی چې مستحسن بوله لکه هغه د شنبه ورځ اسلام شنه ده بلل د يهودیت په خاطر شبلل یا د مثال په تور یو شی اسلام وایي خره تور ته روزي نه خورم سیدي وس به تقوا کوي خوراک نه کله وای بیا خو څنګه په دې کې څه بزرګي د جزې بزرګي نه بولم چې بزرګي بوله نقطه به ما راځي زما پر ځکه به دا غلطینه کې ما د مخلصانو حال چې په خپل اخلاص کې تر حد اندازه اخلاص ښکار کوي هغه په خپل حد کې چې هغه وسیله ګور خپل مال اولاد د الله په لپاره قربانول الله یې مدح وکړه الله دغه کسان باندې الله مهربان دا بل سړی دا کار کوي چې خدای راضي کوي مګر په غلطه طریقه راضي کوي الله دا غلط طریقه باندې ځنه راضي کوي دا کار مکو واخو دا